نن سبا په دې ورځو کې په دې میډیا کې ځینې علماو بیانات چلیږي چې زمونږ د سرتاج او د طریقت او د شریعت لوی مدافع او خدمتگار جناب خلیفہ صاحب دین محمد حفظه الله تعالی داغه په بیان باندې ځینې علماو انتقادات کړي دي. هغه په خپل بیان کې واقعا د یو پیر صاحب او د یو مرید واقعا ذکر کړي دا. خبرې خو زیاتې دي، جریان نه ان شاء الله چې دوستان به خبر وي. زه مختصر انداز سره په دې باندې یو څو خبرې کول غواړم. امید لرم چې زما د دې خبرو باندې علما فکر وکي، کچرته من خطا شوي یو نو مونږ ته د قناعت راکړي د اصول او د قواعدو په چوکاټ کې. باعث په دې کلیپ او په دې بیان باندې زمون دا مقوله ده چې لو سکت اهل الحق عن بیان الحق لتوهم اهل الباطل انهم على حق. کچرته اهل حق د بیان د حق نه ساکت پاتې شي، خاموش پاتې شي، نو باطل خلق به فکر وکړي چې ولا موږ په حق باندې وو. نو بناءً په دې موضوع کې خلیفہ صاحب دین محمد حفظه الله تعالی چې کوم واقع ذکر کړی دا، نو دا د کراماتو سره مربوطه واقعه ده. خو مخالفینو کم علما چې د انتقاد او د اعتراض په غونډې باندې ناس دي، هغوی د حقایقو نه سترګې پټوي او داسې نه کوي چې د علماو او د بزرګانو په دې اقوالو کې فکر وکړي او سرعت عجله په تکفیر کې اونه کی. دا د مسلمان شان نه دی چې یو څوک د اسلام د دایرې نه وباسا. د صحابو دا میشن او دا طریقه وا چې هغوی به کافر لره دعوت ورکو، کوشش پیدا و چې کافر مسلمان کی. متاسفانه زمونږ د دغه زمانه دا علما، بعض علما داوی کوشش دا دی چې څنګه یو مسلمان د اسلام د دایرې نه وباسي. دا د تاسف ځای دی. دا یاد ساتئ چې همیشه د پاره دا جنگونه او دا مخالفتونه د حسد او د کینې په نتیجه کې راځي. کوم دا تاریخ وګورو د امامنا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره چې څومره مخالفین وو، د نورو امامانو دومره مخالفین نه وو. وجه دا وه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شان، شوکت، هغه عظمت شان، علمیت، فقاهت، اجتهاد هغه چا نشو زغملی، نو ځکه هغه سره حسد او کینه شروع کړه. او په ټول د تاریخ کې چې څومره د پیر صاحبان تیر شوي، شيوخ تیر شوي دي، علما تیر شوي دي، ټول محسود الزمانو هغوی سره حسد او کینه شوې ده. نن هم که عمیق فکر وشي په دې موضوع کې، علما چې د خلیفه صاحب څومره مخالفتونه کوي، نو دا په حسد باندې د دوی مخالفت بنا دی. ورنه که په حسد باندې نه وي بنا، نو د یو مسلمان په قول کې ولی صحیح تعویل نه کوي او یو محمل صحیح ورته ولی نه لټي. حتی الامکان باید د یو مسلمان په قول کې تعویل صحیح او محمل صحیح ورته ولټولی شي. بهرحال راځم اصل مقصد ته. دا به طور مقدمه او څو خبرې مې عرض کړلې. امید دی چې زما دا کلیپ تر اخره پورې دوستان واوري او یا قانع کن علمی جواب راته وکي او یا قناعت وکي او دا مسله سره ختم شي. مسله دا چې دوی دا ادعا کړې ده چې التجا، استمداد غیر الله ته شرک دی په هغه څیزونو کې چې ما فوق الاسباب وي. وای دلته پیر صاحب چې کومه واقع ذکر کړې ده، دلته التجا د مرید د پیر صاحب نه دا ما فوق الاسباب دی، نو دا شرک دی او کفر دی او د دې بیانول مو شرک او کفر دا د دوی مدعا ده، حاصل د دوی د جنجال عمده دی.
نو زما مطلب دا دی چې دا خو مشترک عقیده ده زمونږ هم او ستاسو هم چې استمداد التجا ما فوق الاسباب غیر الله نه دا شرک دی او ناروا دی. اما ما تحت الاسباب دا جایز دی. زه یو څو مسائل یو څو واقعات یا یو څو روایات تاسو ته وړاندې کوم چې دا به انشاءالله تاسو ته هم مسلم وي او مونږ ته به هم مسلم وي چې د دې تاسو څه محمل بیانوي. آخره کې انشاءالله یو دو خبرې بیا نور هم کوم د دلایلو د ذکر کولو نه بعد. اول دا زما لاس کې مصنف ابن ابي شيبه دی، د امام بخاری استاد دی. د په ووم جلد صفحه 302 باندې روایت راوړي چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې قحطی راغله. نو یو سړی د رسول الله مبارک زیارت ته راغی. فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی د رسول الله مبارک قبر ته راغی. فقال عرض وکړه یا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا. یا رسول الله امت د پاره دی طلب د باران وکا چې دا امت د هلاکیږي. اوس دا سړی سوغو وفاء الوفا باخبار دار المصطفى د علامه سمهودی رحمت الله علیه د په دې باندې بیان کوي چې دا سړی وزیر خزانه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عادي سړی نه دی. څوک دی؟ وزیر خزانه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. بلال ابن حارث المدنی احد الصحابه رضی الله تعالی عنهم صحابی دی. د رسول الله مبارک روضه اقدس ترازی او ال رسول الله مبارک نا التجا کوي، استمداد کوي، استغاثه کوي، आवाज کوي یا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا. دا جواب دی دوی وکي چې دغه غختنه د دغه صحابي د رسول الله مبارک د روضه اطهر نه آیا دغه غختنه ما فوق الاسباب دی کما تحت الاسباب دی؟ کچرته ما تحت الاسباب وی نو سبب اوخه چې سبب څه شی دی دلته. همدارنګي دوی مواقع الشفاء د قاضي عیاض، همدارنګي الادب المفرد د امام بخاری. امام بخاری خو مستقل باب وضع کړی دی چې د یو چا په خوب یوسی نو سبقي او دغه واقعا قاضی عیاض سے په الشفاء بتعریف حقوق المصطفى دل تراخیص سے دا چې اوزه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپا خوب یوړلا نو سړی ورته خدرت رجله د ابن عمر سے خپا خوب یوړلا نو فقیل له اذكر احب الناس الیک. سوق چې د ډیر محبوب او ډیر ګران وي هغه یاد کاږي ته आवाज وکا. نو ابن عمر رضی الله عنه فصاح یا محمد، आवाज وکا یا محمد. ادب المفرد وی आवाज د سوق یا محمد. د یا محمد आवाज کولو سره د خپا جوړ شو، خوب د خپې ختم شو، راحت شو. اوس دلته هم پوښتنه ده چې دغه आवाज د مشکل په وخت کې د ابن عمر آیا دا आवाज دا استمداد ما تحت الاسباب دی او کما فوق الاسباب؟ کما تحت الاسباب غني نو سبب پکې اوخه چې سبب څه شي دی، او کما فوق الاسباب غني نو ما فوق الاسباب کو مشترک عقیده د چې تاسو مرته شرک کوی او موږ مرته شرک کوی. بیا د صحابه او ته نسبت د شرک ستالاړ او کلانړو دوی ته شامل شو که شامل نشو. کته دا خبره کې چې شعیب الارنوت یا بعض د سعودي نوی مولایانو په دې باندې جرح کړي دي، تسلیمی جواب کوم پاغه نظم چې هغه جرح هم دا وی غلطه ده. که بالکل دا حدیث ضعیف هم شي قابل د استدلال هم نشي. د امام بخاری عقیده خدا ده. امام بخاری په خپل کتاب کې لیکلي د پانی په تور کړی دي. نو استاد فتوا امام بخاری ته شاملېږي او کنه شاملېږي؟
د دې جواب هم غواړم. دی علماو دا کړی چې التجا خاص دی تر الله تعالی پوری او غیر الله ته التجا شرک دی او کفر دی. نو زویم دا اشتباه ده. تاسو د یو بل بزرگ چې دوی ته هم مسلم دی او موږ ته هم مسلم دی، اخره کې به یو څو خبرې زه حاصل د کلپ تاسو ته کوم. شاه ولی الله محدث دهلوی کتاب لري اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم. آخری قصیده ده او آخری صفحات دي. دا اشعار د لوستلی دي او دای راوړي په کتاب کې. ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء رسول الله يا خير البرية نوالك ابتغي يوم القضاء. دی چې رسول الله مبارک ته دا آواز کوي نو ته دا وایا مجبوری چې د دې په اقوالو کې تعویل وکي او که تعویل نه کوي نو خدای ناخسته ستا دا فتوا دوی ته هم شاملیږي. ورنه دغه غوښته دا آواز د دوی رسول الله مبارک ته دا ته وښیه چې ما فوق الاسباب دی که ما تحت الاسباب دی. که تحت الاسباب یې ګڼې نو سبب وښیه. همدارنګه عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه د نحو لوی امام دغه اشعار وګوره. ز محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی الله ترحم. نو رسول الله مبارک نه غوښتنه هغه ته آواز د عبدالرحمن جامی صاحب هم کړی دی. د دې څه جواب دی؟ او بیا قصیده برده یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. اے یا اکرم الخلق، اے معزز ترین د مخلوق، مالی من الوذ به، ما تسوق دی چیزاغی تپانایو سما. کتابون د لغت که او کتلشی تاج العروس، لسان العرب د ابن المنذر منظور، تکملت المعاجم عربیہ، النهاية في غریب الحدیث والاثر. دا سلور واړه کتابونه د لغت ما شپې په کمپیوټر کې مکتبه شامله کې دا راوویستل. دا سلور واړه لا ذا یلوذ لوذن لواذن او لیاذن دا په معنا د لجأ سره اخلي، دا په معنا د پناه او استغاثه سره اخلي. التجا او د لاذا د دې یو معنا ده. دلتا قصیده برده والا سوائل یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، ما تسوق دی چه زاغی پوری پناوی سما، زاغتا استغاثه اوکم، زاغتا پناوی سم، سواکا غیر دتانا عند حلول الحادث العممی، پا وقت راتلو دا عام حوادثو یا رسول اللہ غیر دتانا ما تسوق دی چه زاغی تا پناوی سما. نو اوس دوی باندې ستا فتوا ده. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د علماء دیوبند پیر او مرشد او لوی مقتدا او امام دغه اشعار یا رسول کبر یا فریاد اردو د په اردو موږ دومره پویګم نه چې غلطه ونه وي. یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. دے رسول اللہ مبارک تا فریاد کی. آخری کڑے بدادا اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. حاصل دا خبروں میں اسدا شو حاصل ہوئے ما چه دا کلپ دیر اگت نشی. اگا علماء چه دا خلیفہ سے د دغه کلیپ او د دا واقع د کرامات او اوریدلو سره پاریدلی دي او د باندې د شرک فتوا لګي او علت پکې دا وایي چې دلته التجا غیر الله تراغلي دي. پښتنه مدادا تقریبا دا شپږو حواله مستند ما تاسو ته وړاندې کړې دي کې استمداد، التجا، استغاثه غیر الله تراغلي دي. رسول الله مبارک هم غیر الله دی. نو اوس تب یا پدې کې تعویل کې محمل صحیح ورته لټه او یا به کې تعویل نه کی.
کچرته ته په د دې بزرګانو صحابو په دې اقوالو کې د تعویل قائلې تعویل کوي، بیا خو نو د دې بزرګانو اولیاء په اقوالو کې تعویل وکا، نو دا ولې په ظاهر باندې حمل کوي؟ دا تعصب او حسد نه دی بلکې تعصب او حسد دی. او کچرته ته وایي چې دا استمداد ما تحت السبب دی، نو سبب به ته وښیي. که وایي چې سبب پکې معجزه ده، نو چې د معجزې سببیت منې نو د کرامت سبب هم ومنه که نه، چې کرامت هم سبب جوړېدی شي، سبب معنوي. به هر حال نو امید دا لرم چې لکه څنګه چې ما د ادب په چوکاټ کې دا کلیپ وکړ او یا د ما موږ ته قناعت راکړی شي، او ورنه د دغسې د کفر د فتو نه د لاس واخیستلی شي. خدای ناخواسته یو مسلمان د دایرې د اسلام نه ویستل نه دی پکار، شرم دی. خلک به څه وایي چې د علما شیوخ په خپلو کې نښتي دي. خلیفه سے مبارک نه الله پاک په نن زمانه کې ډېر خدمت اخلي، ډېر عوامو اصلاح ورسره کیږي، ډېر علما ورسره در سبقونه وایي، ډېر مخلوق د الله پاک د هغې نه کسب د فیوزاتو کوي. نو امید دی چې د دغه حسد نه لاس واخیستلی شي او دا حسد ونه کړی شي او سره قناعت وکړو. نو د دې بزرګانو په دې اقوالو په دې واقعاتو کې دا خو مشت از نمونه خیروارو. که ضرورت راغی انشاءالله په ګڼ تعداد سره نور دلایل به هم په لزوم دید تاسو ته انشاءالله وړاندې کوم، ورنه زما په نظر هم دغه کفایت کوي. که چېرته محمل صحیح او تعویل د دوی په اقوال کې لټئ، نو د دې بزرګانو په اقوالو کې هم تعویل وکړه، مجاز باندې حمل کا، ورنه د کفر او د تکفیری د ټاپونه د ځان وساتلی شي. ډېره خطرناکه خبره ده. الله پاک مو په دنیا و آخرت کې کامیابه، سربلنده، سرفرازه لره. وما علی الا البلاغ، واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.